د کونړ ناورین. یو ځوان د کونړ زلزله ځپلو ته د وینې د ورکړې پر مهال څنګه مړ شوی. د شاهد تره او کشر ورور یې څه ویلي. بلخوا د اسلامي امارت د واکمنۍ دفاع وزارت د چورلکو په وسیله د زرګونو خلکو ایستلو خبر ورکړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ځوان د مړینې خبر لرو خو پیل پر دفاع وزارت کوو. د طالبانو د دفاع وزارت خبر ورکړی چې په تیرو 2 ورځو کې د دغې ډلې هوایي ځواکونو د ختیځو ولایتونو او په ځانګړې توګه د کونړ زلزله ځپلو سیمو ته 155 الوتنې کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دغو الوتنو کې یې نږدې 2000 ټپیان د هغوی پایوازان او روغتیا پالان لیږدولي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي ویلي له چورلکو پرته زلزله ځپلو سیمو ته رسیدنه خورا ستونزمنه ده او دغو غرنیو او لرو پرتو سیمو ته تګ یوازې د چورلکو له لارې شونی دی. یو ځوان د کونړ زلزله ځپلو ته د وینې د ورکړې پر مهال مړ شوی. په ننګرهار کې یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل پښتو ته خبر ورکړی چې د شاهد په نوم د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی د کونړ زلزله ځپلو ته د وینې د ورکړې پر مهال مړ شوی دی. دغه ځوان د وینې د ورکړې پر مهال د فشار د ټیټېدو له کبله مړ شوی دی. په ننګرهار کې رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وړاندې په ننګرهار کې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د کونړ زلزله ځپلو او ټپیانو ته د وینې د ورکړې لپاره روغتونونو ته ورشي. خو د نوموړي ځوان تره او کشر ورور یې ویلي هغه وینه ورکړه او بیا کور ته راغی خو حالت یې ګډ وډ و او د شپې لا پسې خراب شو او وروسته یې ساه ورکړه. درنو لیدونکو له مالتیا